د $1,000,000 غلا د ملا عمر ورور د ملا یعقوب نوم وشرماوه. متقي سره جنجال راغلی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ملا عمر ورور د اور پټلۍ ادارې $1,000,000 او قیمتي جارنیټورونه حیف و میل کړي. د طالبانو د فواید عامې وزیر او د دې ډلې د بنسټګر ملا محمد عمر مجاهد ورور ملا عبدالمنان عمري په یو راپور کې تورن شوی چې د اور پټلۍ ادارې $1,000,000 حیف و میل کړي او هم یو قیمتي جارنیټور کور ته وړی او بیرته یې نستنوي. د اور پټلۍ ادارې ځینو سرچینو ویلي چې ملا منان د اور پټلۍ ادارې دغه امکانات له هغه وخته حیف و میل کړي چې دغه اداره د وزارت په کنټرول کې وه. ویل شوي چې ملا منان د اور پټلۍ ادارې د پراخو امکاناتو لپاره په مستقل بنسټ د دې ادارې د بدلیدو مخالفت هم کاوه. اوس چې ویل کېږي د طالبانو بلې ډلې او په ډیر ګمان د ملا متقي ډله یا د اداره په خپله ولکه کې نیولي له ملا منان عمري نه یې د حیف و میل کړو پیسو امکاناتو د استنولو غوښتنه کړې. نوموړی یې له ورکړې انکار کړی. ویلي دي چې $1,000,000 یې پر طالب جنګیالیو ویشلي او جارنیټور ته یې په خپل کور کې اړتیا لري. طالبانو په رسمي ډول د خپلو دغو ناندرو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر خلک وایي ملا عمر چې څو کاله حکومت او کلونه د یادې ډلې مشري وکړه تر اوسه یو معیاري کور نه لري، خو د هغه یاران او خپلوانو یې بیا چور شروع کړی دی.